السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو څوک پیسې راکوي زما اوږه ده او هغه پیسې حرامې دي، نو دا شراکت څنګه دی؟ محترمه، الله جل جلاله په قرآن کې راته وایي تاسې یو له بله کومک پر نیکو پر ښو کارو باندې سر ورکوئ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، پر ناروا او پر بدو کارو پر باندې کومک مه سر ورکوئ. واتقوا الله، الله د الله څخه وبېرېږئ. ان الله شدید العقاب، الله سخت عذاب ورکوونکی دی. د سورة المائده 2 آیات دی. ملا قري راتنو د جابر راتنو څخه یو روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي لعنت دی پر خوړونکي د ربا باندې او پر کاتب او پر شاهد باندې. او امام نووي رحمت الله وایي په دې حدیث کې دا خبر راووتله چې حرام دی اعانت پر باطل باندې. نو دا چې د پیسې باطلې دي ته ورچلوي نوره ګټه پر کوي، دا معاونت پر معصیت پر ګناه باندې دی. مرقات جلد نمبر 6 صفحه 50 باب الربا الفصل الاول. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.